دا سویلو ډکې سلګۍ دي دا به څه چل کېږي دا سویلو ډکې سلګۍ دي دا به څه چل کېږي اوښکې مې تلې ترجولې دي دا به څه چل کېږي پښتون طبیعت مې د غلام د نوم نه کرکه کوي پښتون طبیعت مې د غلام د نوم نه کرکه کوي جامې مې غاړه کې پردې دي دا به څه چل کېږي پښتون طبیعت مې د غلام د نوم نه کرکه کوي جامې مې غاړه کې پردې دي دا به څه چل کېږي ما یې په خوا کې څو کسان تبر په لاس ولیدل ما یې په خوا کې څو کسان تبر په لاس ولیدل دغه چنار کې خو مرغۍ دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ډیرو ګرانو او محترمو ملګرو دا وخت د محترم شمس الاقبال شمس چې خطاب یې موندلی دی شمس القلم صاحب او موږ ورته د مشرۍ د ادب د احترام نوم سپینده وایو د هغوی په درنه او پښتنه او غیرتي حجره کې ناستی کوو زموږ سره ګران ملګری او ډېر ښه شاعر تکړه شاعر ضیاء الرحمن اجز صاحب چې نن سبا د سوشل میډیا د لارې ډېر ښه اواز دی او ډېر ښه نوم یې موندلی دی او خلک یې ډېر زیات خوښوي هغوی را سره زموږ د خوشبختۍ به ورته ووایو چې هغوی زموږ سره نن میلمانه دي په دې محفل کې ښایسته علي هلال صاحب هم زموږ سره موجود دی خو چونکې د کیمرې نه شاته دی نو غواړو چې د خپل قدردان او ګران میلمه ضیاء الرحمن اجز صاحب نه یو کلام واورو او پس د هغې نه بیا انشاءالله د سپینده صاحب نه هم ریکارډینګ کوو نو ضیاء الرحمن اجز صاحب ته په یو څو شعرونو باندې بلنه ورکومه چې که زړه مې د هجران د سرو ورونو لاندې پروت دی که زړه مې د هجران د سرو ورونو لاندې پروت دی خو ژوند مې د وصال د امیدونو لاندې پروت دی او په زنه د تور خال زمانه غوره دی جانانه په زنه د تور خال زمانه غوره دی جانانه مزید د شونډو د سرونو لاندې پروت دی او زما مرګ ته د ځان منظره کړی دی سالاره زما مرګ ته د ځان منظره کړی دی سالاره وطن دې د اغیارو د لاسونو لاندې پروت دی او مختره چې ساقب درته اظهار د محبت کولی نشم ساقب درته اظهار د محبت کولی نشم یو درد دی چې د زړه د پرهرونو لاندې پروت دی په دې شعرونو باندې ګران ضیاء الرحمن اجز صاحب ته بلنه ورکوو چې زموږ سره خپل خوندور شعرونه شریکي شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی الفاظ راته دي چې څومره خوشحاله یم د شمس الاقبال شمس صاحب په خوا کې ناست یم هلال صاحب یې راته بار بار صفت کوو بار بار به راته ذکر کوو هغه الله پاک نن داسې وکړو چې زموږ سره ملاقات وشو ډېر زیات خوشحاله یم او زه بار بار دا شعر دی کې به کېدای شي د هلکه پې تنګ هم شي خو دا شمس صاحب ته یې ډالۍ وي چې ما ته خو داسې په وړومبي ځل ملاقات کې ښکاري ما ته خو داسې په وړومبي ځل ملاقات کې ښکاري سواد په جنت کې دی او جنت راته په سواد کې مونږ د کیمرې دغه ملګري ته وو چې د هر څه په دې کیمره کې لږ ستونزې کې چې لکه ما ته خو داسې په وړومبي ځل ملاقات کې ښکاري سواد په جنت کې دی او جنت راته په سواد کې ښکاري د سواد د خلکو چې کومه مینه ده او کوم تاثرات دي یاره زه چې هغه د بدون محتاج نه دي ډېر زیات خوشحاله یم د شمس صاحب خواله راغلي وو ډېره زیاته مینه یې راکړه او یو غزل به ریکارډ کوم هغې نه مخکې دوه درې شعرونه چې دا سویلو ډکې سلګۍ دي دا به څه چل کېږي دا سویلو ډکې سلګۍ دي دا به څه چل کېږي اوښکې مې تلې ترجولې دي دا به څه چل کېږي پښتون طبیعت مې د غلام د نوم نه کرکه کوي پښتون طبیعت مې د غلام د نوم نه کرکه کوي جامې مې غاړه کې پردې دي دا به څه چل کېږي پښتون طبیعت مې د غلام د نوم نه کرکه کوي جامې مې غاړه کې پردې دي دا به څه چل کېږي ما یې په خوا کې څو کسان تبر په لاس ولیدل ما یې په خوا کې څو کسان تبر په لاس ولیدل دغه چنار کې خو مرغۍ دي ما یې په خوا کې څو کسان تبر په لاس ولیدل دغه چنار کې خو مرغۍ دي دا به څه چل کېږي د بل غزل به څلور شعرونه یې ساقب صاحب ټولو ته یې ډالۍ وي چې د خلکو
که ساتلي دي سیالو له میخه کې د خلکو که ساتلي دي سیالو له میخه کې مونږ ټول مو خرڅ کړي دي دارو له میخه کې د خلکو که ساتلي دي سیالو له میخه کې مونږ ټول مو خرڅ کړي دي دارو له میخه کې زمونږ د حیا او د غیرت که داسې حال وي زمونږ د حیا او د غیرت که داسې حال وي کیدای شي چې څوک راوړي دې سړو له میخه کې د بل په مرۍ غلی شي بیا خور سوره کې ورکړي د بل په مرۍ غلی شي بیا خور سوره کې ورکړي ساتلې پښتنو د دشمنو له میخه کې شعر بیا ووایه جسم د بل په مرۍ غلی شي بیا خور سوره کې ورکړي ساتلې پښتنو د دشمنو له میخه کې زما د قام د میاندو بېوسي هم د لیدو ده زما د قام د میاندو بېوسي هم د لیدو ده زما د قام د میاندو بېوسي هم د لیدو ده زړونه یې جوړ کړي دي بچو له میخه کې ډېره ده یار بیا دا شعر ووایه زما د قام د میاندو بېوسي هم د لیدو ده زړونه یې جوړ کړي دي بچو له میخه کې عجیب نزاکت د ښایستونو یو بد وشي نږدې چې کله راشي آینو له میخه کې ډېره زیاته مننه شان صاحب ډېره زیاته دا اوس زموږ سره ذات الرحمن عجز صاحب چې ډېر زیات ښایسته او ګټورین شعرونه مو ترې واورېدل یقینا چې ستاسو به ډېر زیات خوښ شي اجازت غواړو